شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ د دوه پیاوړو لوبډلو په غوره لوبو سره لومړی پړاو پای ته ورسېدو چې نن هم پکې دوه په زړه پورې لوبې ترسره شوې او سبا به د دغه سیالیو فاینل لوبه ترسره کیږي. بهترینه لوبغاړي لوبېدلې دي په دغه پړاو سیالیو کې او نن دوه سیالیو کې چې لومړی سیالي سپین غر لوبډلې له بوسنه وګټله، دومره سیالۍ کې د میسینک لوبډلې بند امیر ته ماته ورکړې ده. په لومړۍ سیالۍ کې مو ولیدل چې د نن ورځې په لوبه کې سپین غر لوبډلې لوبه وګټله، خو د دوی سره راشد خان هم په لوبه کې نه و نننۍ سیالۍ کې او عصمت عالم یو ځل بیا د سپین غر لپاره په زړه پورې بهترینه لوبه کړې ده چې دی بیا هم په دې شپږیزه لیګ کې روښانه پرفارمنس درلودو او نن هم تر څلوېښتو سیوا منډې ترسره کړې او د لوبډلې لپاره یې غوره لوبه ترسره کړه. همدغه ډول د بوس لوبغاړي نن بیا هم له ناکامۍ سره مخ وو چې حضرت زازی او دې ته ورته ابراهیم زدران او نجیب الله زدران ښه ونه لوبېدل، همغه و چې دوی هم له ماتې سره مخامخ شوه او په ټوله کې سپین غر لوبډلې په 6 ویکټو سره دغه لوبه له مقابل بوسنه وګټله. د دې ترڅنګ په دوهمه په زړه پورې مهمه لوبه کې د شپږیزو باران ترسره شوی چې رحمان الله ګربز پکې دوهمه پر لپسي سلیزه هم ووهله. د دغې لوبې په اړه هم در سره معلومات شریکوو، خو په ټوله کې به را سره دا واورئ چې په دې سیالیو کې چا ډېرې شپږیزې وهلې دي او چا هم ډېرې منډې جوړې کړي دي او څوک د ویکټو په برخه کې ټاپ راغلي دي. د سپین غر د لوبې نه وروسته دوهمه لوبه کومه ترسره شوه د میسینک لوبډلې وګټله. میسینک لومړی توپوهنه کړې وه چې 223 منډو لوړ هدف یې وټاکل او رحمان الله ګربز یو ځل بیا هم بهترینه پرفارمنس ترسره کړ او وښوده چې دی بیا هم له نړیوالو غټو ستورو څخه دی چې په کورنۍ کرکټ کې بیا دغسې لوبو کې کولی شي اسانه سلیزې هم ووهي. نو دا هم د وهمه پر لپسي سلیزه وه او د په خپله پاڼۍ کې نن بیا هم 9 شپږیزې ترسره کړې او ترڅنګ یې تقریبا 8 څلوریزې هم د ووهلې چې په تېره سیالۍ کې هم 11 شپږیزې وهلې وې او نن هم بهترینه لوبه وکړه. مطلب رحمان الله ګربز په دغه ټورنمنټ کې ټولې 14 شپږیزې وهلې دي، 2 سلیزې وهلې دي، 2 پنځوسیزې وهلې دي. بهترینه لوبه ترسره کړې. 410 تر ټولو ټاپ مړی جوړونکي لوبغاړي د لوبې غوره لوبغاړی هم دی شو او جالبه دا و چې د پلار له لوري ورته د ډیرو منډو خولۍ هم ورکړل شوه او په دې سیالۍ کې دوی مقابل لوبډلې ته ډېره ښه ماته ورکړه. په 15 اتیا منډو باندې بند امیر لوبډلې ته ماته ورکړه او هغوی هم په ډېرو کمو منډو باندې تقریبا 130 منډو باندې ټوله لوبډله راایساره کړه چې بهترینه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره. او نن په لوبه کې د میسینک لپاره چې کوم لوبغاړی ولوبېده مسلم موسی و چې په کورني کرکټ کې ډېر نه تر سترګو کېږي او ډېر کلونه دی په دغه کورني کرکټ کې پاتې شوی دی. په کار دی چې په دغه لوبغاړي باندې هم کار وشي. نن یې 3 بهترینه ویکټې ترلاسه کړي دي او 18 منډې ورکړي، تقریبا نږدې 4 اورونه یې بشپړ کړي وو. نو دا لوبغاړی هم په کار دی چې په ده باندې کار وشي. مخکې دغه لوبغاړي ته پوره چانس ورکړل شي ځکه پوره وړتیا لري او وړاندې کلونو کې هم ان د 2014 نه یا 14 نه چې دی لوبېږي خپله وړتیاوې څرګندې کړي دي، ښه لوبېدلی دی. نو بیا هم لوبغاړو ته د ښه چانس په هیله باندې یم او باید یادونه وکړم چې سبا به د دغه سیالیو فاینل لوبه ترسره کیږي د امو شارک او سپین غر لوبډلې لخوا چې دوی په دغه ټورنمنټ کې بهترینه پرفارمنس وکړ او تر دې ځای پورې راورسېدل. په ځانګړي ډول باندې د سپین غر لوبډله چې ځوان لوبغاړي پکې دي، د راشد خان ستوري په ګډون باندې چې ځوان لوبغاړي موږ یادولی سو، هغه محمد اکرم دی چې ډېر بهترینه لوبېدلی دی. صدیق اتل په دې ټورنمنټ کې دریم ټاپ لوبغاړی دی چې د هغې نه مخکې بیا محمد اکرم راغلی دی په منډو کې. نو محمد اکرم دغه لوبډلې لپاره بهترین دی. زبیر اکبري دی او دغسې نور لوبغاړي د دوی په ترکیب کې دي. د امو شارک سره هم بهترینه لوبغاړي شته. نو سبا فاینل لوبه ترسره کیږي. فکر کوئ چې کومه لوبډله به د دغه سیالیو فاینل لوبه ګټي؟ را سره خپله وړاندوینه په دغه کمنټ ځای کې شریکولی شئ او ویډیو د نورو ملګرو سره مخکې شیر کړئ. که چېرته زموږ په صفحاتو کې نوي یاستئ نو اوري کرکټ نیوز در سره فالو کړئ او له موږ سره اوسئ. تر بیا ښې چرې.